بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن ورځ بیا هم د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون نوبت را رسیدلی دی او غواړم د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون په حجروي ویش باندې بحث درته ترسره کړم. حجروي ویش کومه عملیه ده، څه ډول پدیده ده، په دې باندې باید بحث وشي. په وړاندې له دې چې موږ په دې باندې بحث وکړو، دا باید یادونه وکړو چې حجره د ژوندیو موجوداتو د وظیفوي جوړښتیز او اساسي واحد ترڅنګ موږ ویلي وو چې حجره تکثري یا ډیرښتیز واحد هم دی. د ژوندیو موجوداتو ډیرښتیز واحد هغه حجره ده. تفصیل کې موږ داسې ویلو چې ځکه چې یوه حجره په څو لوڼو حجراتو باندې ویشل کېدای شي. ګورئ، پخواني حجرات او نوي حجرات له پخوانیو حجراتو نه منځته راغلي. دغه وینا دا معنا لري چې پخواني حجراتو ویش کړی دی، له یوې حجرې نه یې څو حجرات منځته راغلي دي او دا حجرات بیا هم د وخت په تېرېدو سره ویشل شوي دي. یا که داسې ووایو چې ژوندي موجودات، پخواني ژوندي موجودات یا نوي ژوندي موجودات د پخوانیو ژوندي موجوداتو نه منځته راغلي دي، یعنې د پخوانیو حجراتو د ویش په نتیجه کې نوي ژوندي موجودات منځته راغلي. دا هم سمه خبره ده. حجروي ویش دا تعریفوو. حجروي ویش هغه پدیده ده. تعریف یې داسې کوو، حجروي ویش تعریف داسې کوو. هغه پدیده ده یا بیولوژیکي عملیه ده یا هغه عملیه ده، داسې به ولیکو، هغه عملیه ده چې په واسطه باندې مورانیو حجراتونه لوراني حجرات منځته راځي. لوراني حجرات منځته راځي. بیا وایم، حجروي ویش یا سیل ډیویژن. سیل د حجرې معنا لري او ډیویژن د ویش معنا لري. حجروي ویش هغه عملیه ده چې په واسطه باندې له مورانیو حجراتو نه لوراني حجرات منځته راځي. یوه حجره تقسیمیږي، ویش کوي په دوو لوڼو حجراتو باندې، یعنې له مورانۍ حجرې نه دوه لوڼه حجرات منځته راځي. دې ته ویل کېږي حجروي ویش. حجروي ویش یا سیل ډیویژن دا بیا په څو ډوله دی؟ درې ډوله دی. حجروي ویش دوه ډوله مې ویلی شو او درې ډوله مې ویلی شو. خیر، زه به په لویه کې داسې ووایم چې حجروي ویش په دوو برخو یا په دوو ډولونو باندې ویشل شوی دی، چې یو ته یې مستقیم ویش ویل کېږي. مستقیم ویش څه معنا لري؟ مستقیم ویش دا معنا direct division. direct division یا امیتوسیس هم ورته ویلی شو. امیتوسیس یا direct division هم ورته ویل کېږي. دویمه برخه یې چې موږ وایو غیر مستقیم ویشتای
غیر مستقیم ویش عبارت له کوم ویش نه دی دې ته د indirect division ویل کېږي direct division. indirect division بلکې غیر مستقیم ویش ورته ویل کېږي. دا غیر مستقیم ویش دا بیا په دوو برخو باندې تقسیمیږي. یو ته امیتوسیس وبخښئ مایتوسیس ویل کېږي او بل ته میوسیس ویل کېږي. دا چې مایتوسیس او میوسیس څه ډول ویشونه دي دا به ووایو، خو مخکې له دې چې غیر مستقیم ویش ته مراجعه وشي لومړی باید پر مستقیم ویش باندې بحث وکړو چې مستقیم ویش کوم ویش دی. تعریف یې داسې کوو: مستقیم ویش عبارت له هغه ویش څخه دی یا مستقیم ویش هغه عملیه ده چې په وسیله باندې یوه مورنۍ حجره پرته له کومو پړاوونو له وهلو مستقیما په دوه لوڼو حجراتو باندې وویشل شي. مستقیم ویش عبارت له هغه عملیې څخه دی چې د حجرې د کومو پړاوونو له وهلو وروسته مستقیما په دوه لوڼو حجراتو باندې ویش ترسره شي. دې ته څه ویل کېږي؟ مستقیم ویش ویل کېږي. زه هیله مند یم چې تاسو به دغه لیکلی. ښه، مستقیم ویش ته راځو. مستقیم ویش ته راځو چې مستقیم ویش کوم ویش دی. ښه، مستقیم ویش یا امیتوسیس تعریف باندې انشاءالله پوه شوئ چې هغه ویش دی چې حجره پرته د کومو پړاوونو له وهلو وروسته مستقیما په دوه لوڼو حجراتو باندې ویشل کېږي. کوم پړاوونه نه وهي حجرات. مثلا زه لیکم دا یوه حجره ده، دې حجرې ته وایي ماده سیل. مور حجره د وخت په تېرېدو سره کله چې د دې حجرې وده اعظمي حالت ته ورسېږي دا اوږدېږي، یعنې یو لړ تحولات او تغییرات په هغوی کې منځته راځي چې کله منځته راغلل څه ډول کېږي دا اوږدېږي. کله چې اوږده شوله نو دا کې وروسته نور کوم بدلونه منځته راځي؟ بدلون یې دا دی چې په منځ کې درز یا چاود پیدا کېږي. دا چاود لا پسې دوام پیدا کوي. دا چاود یا دغه درز لا پسې دوام پیدا کوي او په نتیجه کې یوې حجرې څخه دوه لوڼه حجرات منځته راځي. وملیدل چې دا حجره یو لړ تحولات په دې کې منځته راغله، اوږده شوه او د اوږده کېدو نه وروسته په منځ کې درز پیدا شو، درز لا پسې ډېر شو او بالاخره څه وشول؟ یوه حجرې نه دوه حجرات منځته راغلل. مادر سیل وه په دوه ډاټر سیل باندې تبدیله شوه. ډاټر سیل باندې تبدیل شوه، یعنې هغه ویش چې په هغې کې حجره پرته له کومو پړاوونو له وهلو وروسته مستقیما په دوه لوڼو حجراتو باندې تقسیم شي، دې ته ویل کېږي چې مستقیم ویش. ګوره دا پړاوونه نه دي بلکې دا یو لړ تحولات دي چې په حجره کې راغلي دي او بالاخره له یوې حجرې نه دوه حجرات منځته راغلي دي. اوس راځو دغه ویش په کومو
حجراتو کې صورت نیسي. مستقیم ویش په کومو حجراتو کې صورت نیسي چې له یوې حجرې نه دوه لوڼه حجرات پرته له کومو پړاوونو له وهلو وروسته منځته راځي. دا په کومو حجراتو کې؟ دا په یو حجروي ژوندیو موجوداتو کې دا ویش صورت نیسي. په کارفندوکي یا ظروف چې ورته ویل کېږي یا په بیولوژیکي ژبه کې ورته کارټیلج ویل کېږي. کارټیلج کې دا عملیات صورت نیسي. دغه ویش په جنین ممبران خیر تاسو له سویې نه لوړ دی، خو دومره وایو چې جنین ممبران دا د نوی ماشوم چې کله منځته راغلی وي د کومه غذا چې هغې نه توا شوې وي په هغې کې هم دا منځته راځي. په پروکاریوتیک سیلز کې پروکاریوت حجراتو کې دا ویش صورت نیسي. لکه یو حجره وي، بکټریاوې، امیب او داسې نور، په دې کې مستقیم ویش صورت نیسي. نو دا د مستقیم ویش درس. اوس راځو غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش عبارت له کوم ویش څخه دی؟ غیر مستقیم ویش لکه موږ تاسو چې ویلې چې indirect division هم ورته ویل کېږي. indirect division یعنی حجره د یو لړ پړاوونو له وهلو وروسته ویش کوي. هغه عملیات چې په وسیله باندې یوه حجره د یو لړ پړاوونو له وهلو وروسته په ویش باندې فیل کوي او له یوې حجرې نه دوه لوڼه حجرات منځته راځي، ته به indirect division ویل کېږي. indirect division یا غیر مستقیم ویش بیا په دوه ډوله دی. یوې مایتوسیس ده او بلې میوسیس ده. میوسیس به انشاءالله په راتلونکي درس کې تشریح کوو، خو نن په مایتوسیس باندې خبرې کوو. ښه چې مایتوسیس د یو لړ پړاوونو له وهلو وروسته ویشل کېږي. اوس د مایتوسیس کوم پړاوونه وهي؟ هغه پړاوونه چې مایتوسیس یې وهي او بالاخره حجره ویشل کېږي په دوه لوڼو حجراتو باندې، هغه پړاوونه کوم دي؟ راځم. پروپیز، میتافیز، دریم پړاوی اناپیز او څلورم پړاوی هغې ته ویل کېږي تیلوفیز. دا څلور پړاوونه حجره وهي او له هغې وروسته په ویش باندې ویش چې دی هغه سرته رسېږي. ښه اوس دې ته راځو. مخکې له دې چې حجره دا پړاوونه شروع کړي، پروپیز، میتافیز، اناپیز، تیلوفیز، دا پړاوونه شروع کړي او وویشل شي، لومړی حجره د دې پړاوونو لپاره آمادګي نیسي. هغه پړاو چې حجره د ویش لپاره د ویش د پړاوونو لپاره آمادګي نیسي، دغه پړاو ته د انټرفیس پړاو ویل کېږي. انټرفیس پړاو یا د حجرې د استراحت پړاو چې په هغې کې حجره په لوړه پیمانه سره خپل میتابولیکي اعمال سرته رسوي، د دې لپاره چې حجره د ژوندانه فعالیتونه سرته ورسوي او بالاخره کله چې د ژوندانه فعالیتونه یې سرته ورسېږي حجره غټېږي، حجره وده اعظمي حالت ته رسېږي. کله چې حجرې وده اعظمي حالت ته رسېږي نو حجره په بشپړه توګه سره د ویرچو د هغه خبرې په اساس باندې چې په 1905 کال کې کړې وه، ویرچو داسې ویلي وو چې کله چې د یوې حجرې وده اعظمي حالت ته ورسېږي حجره به په ویش باندې پیل کوي. نو حجره ویش ته اماده کېږي. کله چې ویش ته اماده شوه د انټرفیس په پړاو کې، نو اوس حجره دغه پړاوونه سرته رسوي. پروپیز،
میتافیز انافیز او ټیلوفیز. پروفیز کوم پړاو دی؟ پرو خپله د ساده معنا لري یا د ابتدایي معنا لري. پروفیز دا معنا چې ابتدایي پیز څه معنا؟ مرحلې ته ابتدایي مرحله. لیکم دا یوه حجره ده، فرض کړئ دا حجره ده. اوس د دې حجرې په داخل کې دا هسته ده. هسته یې د څه شي لرونکې ده؟ هسته یې د کروماتینو لرونکې ده. کروماتین څه شی دی؟ کروماتین د هستې په داخل کې هغه کوچني تارونه دي چې په لاندېدو سره یې ډبل کېدو سره یې په کروموزوم باندې بدلېږي. اوس وګورئ، اوس کله چې حجره د پروفیز په حالت کې وي نو داسې وي. اوس د پروفیز د حالت نه کله چې پروفیز مرحله شروع کېږي نو څه شی کېږي؟ نو په حجره کې یو لړ تحولات منځته راځي. تحولات یې څه دي؟ تحولات دا دي چې دا هسته اوږدېږي او د دې تر څنګ په هسته کې د کروماتین تارونه دا لنډېږي. په څه شي باندې بدلېږي؟ په کروموزوم باندې بدلېږي. لنډېږي ډبل کېږي په کروموزوم باندې بدلېږي. بالاخره په کروموزوم باندې بدل شو. کله چې دا کروموزومونه سره لنډ شول او بالاخره ډبل شول په کروموزوم باندې بدل شول، دې حالت ته څه ویل کېږي؟ کروموزوم. کروماتین تارونه د پروفیز په مرحله کې هغه سره لنډ شول، ډبل شول، په کروموزوم باندې بدل شول. بل څه پیښیږي؟ په دې هسته کې یوه بله کوچنۍ هسته هم موجود لري. دا کوچنۍ هسته یې هم د پروفیز په مرحله کې څنګه کېږي؟ هغه هم له منځه ځي، ورې کېږي. هستګۍ ورکه شوه او تر څنګ یې همدغه هستوي غیشه دا مړې کېږي. او د دې تر څنګ دلته په حجره کې د سنتروزوم په نامه سره یو ارګانیل وجود لري چې دا ارګانیل د حجرې په ویش کې برخه اخلي، داسې چې کروموزومونه مساویانه تقسیموي. دا سنتروزوم چې دی په 2 سنتریولونو باندې ویشل کېږي. دا معنی چې د یوه سنتروزوم نه 2 سنتریولونه جوړېږي. وویشل شو. دا داسې استوانه شکل لري. دا چې کله وویشل شي دې له وروسته دې نه وروسته څه کېږي؟ دې نه وروسته دا کېږي چې حجره به لږه ټکه کم چې پوه شئ. د دې نه وروسته دا سنتروزومونو څخه څه شی دا سنتروزومونو څخه سپینډالونو په نامه سره داسې رقم ته جوړښتونه چې دی هغه راوځي. دا راووتل. دې اوس تر دغه ځایه پورې ګوره په پروفیز پړاو کې کروماتین تارونه په کروموزوم باندې بدل شول، هستګۍ له منځه لاړه، هستوي غشا له منځه لاړه، سنتروزومونه په 2 سنتریولونو باندې ویشل شول. یو سنتروزوم ویش وکړه، 2 سنتروزومونه ترې جوړ شول، یو دا دی او یو دا دی. اوس د دې نه وروسته د دغې سنتروزومونو څخه سپینډالونه غځېږي او کله چې سپینډالونه غځېږي بشپړ به نه وي غځېدل، یوازې د دوی حرکت شروع کېږي. تر دغه ځایه پورې څه پېښېږي؟ د دې ځایه پورې دا د پروفیز مرحله ده د حجرې. نو پروفیز مرحله دې ته ویل کېږي.
اوس راځو میتافیز ته. زه مطمئن یم چې دغه برخه به ولیدل شي. ښه اوس غواړو چې دلته ته رسم کړم، چې دلته به یې رسم کړم لږ پورته. ښه د دې پړاو د پروفیز پړاو نه وروسته حجره کوم پړاو ته داخلي کی؟ میتافیز پړاو ته. دلته ماړنګه میتافیز پړاو ته چې کله حجره داخليږي، په میتافیز پړاو کې څه پیښیږي؟ په میتافیز پړاو کې کروموزومونه چې دلته پراته دي دا په سپنډلونو کې نښلي. وبخئ په څه کې نښلي؟ په سپنډلونو کې نښلي. دا کروموزومونه په سپنډلونو کې ونښتل. دغه پړاو چې د کروموزومونو نښلول، د کروموزومونو په سپنډلونو کې نښلولو مرحله ده، دې ته ورکېږي چې انافیز. انافیز مرحله هم سرته ورسېده. د دې نه وروسته بله مرحله شروع کېږي. هغه مرحله چې د انافیز وبخئ دې ته میتافیز ویل کېږي، دا دویمه مرحله ده. او انافیز مرحله کې څه شی کېږي؟ انافیز مرحله کې کروموزومونه د څه شي په طرف حرکت کوي؟ د کروموزومونه د قطبونو په طرف سره حرکت کوي. هغه مرحله چې په سپنډلونو کې کروموزومونه په مساویانه ډول سره دواړو قطبونو ته انتقالیږي یا حرکت پیلوي، دغه مرحله ته انافیز مرحله ویل کېږي. انافیز مرحله ویل کېږي. ګوره دا حرکت وکړه. اوس په دې مرحله کې بله مرحله تلوفیز مرحله داخليږي. په تلوفیز مرحله کې کروموزومونه چیرته رسېدلي وي؟ قطبونو ته رسېدلي وي، سپنډلونه ورک شوي وي او بیرته سنتروزومونه چې دي هغه ورک کېږي او بالاخره دا کروموزومونه چې دلته قرار پیدا کړه، هستوي غشا بیرته منځته راځي، هستګۍ بیرته منځته راځي. له یوې هستې نه دوه هستې منځته راځي. په تلوفیز مرحله کې هستوي غشا هستګۍ بیرته منځته راځي، سپنډلونه ورکېږي او سنتروزومونه هم له منځه ځي، هغه هم ورکېږي. نو دا ډول حالت چې واقع کېږي چې یوه هسته په دوه هستو باندې تقسیمېږي، دې ته د تلوفیز په مرحله کې دغه حالت منځته راځي. کله چې دا عمل سرته ورسته، د دې نه وروسته سایتوکینیز یا د سایتوپلازم صورت نیسي، د یوې حجرې څخه دوه حجرات منځته راځي. ګورئ وملیدل چې یوې حجرې، یوې مورنۍ حجرې د یو لړ پړاوونو له وهلو وروسته په ویش باندې پیل وکړه، یا ویش یې سرته ورسېده او له یوې حجرې نه دوه لړه حجرات منځته راغله. پروفیز مرحله هم طی کړه، میتافیزم، انافیز او تلوفیز مرحله هم سرته ورسوله. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، دا و د غیر مستقیم ویش په خاص ډول مایټوسیس ویش و چې ما نن ستاسو لپاره وړاندې کړه. احرام ده چې تاسو سم اخیستی وي او پرې پوهېدلی وای. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځو او ستاسو لپاره به یوه نوې موضوع تشریح کوو. تر هغې مهاله مل شه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.